سږکال په کندهار ښار او یوې ولسوالۍ دامان کې له 12مو ټولګیو څخه شاوخوا 1100 تنې نجونې فارغه شوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره د تیرو کلونو په پرتله 60% زیاتوالی ښیي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد صمیمي وایي د ښوونځیو زیاتوالی له زده کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوې د دې لامل شوي چې کندهار کې نجونې تر 12 ټولګیو پورې خپلې زده کړې ورسوي. تېر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمېر کې که هغه ذکور دي او که هغه اناث دي زیاتوالی راځي چې د اناثو په برخه کې باید ووایي چې تېر تعلیمي کال یعنې 1999 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 900 په شاوخوا کې خویندې درلودې چې فارغه د 12 ټولګي څخه، خو خوشبختانه باید ووایي چې سږ کال یعنې تعلیمي کال چې تېر سو 1999 تعلیمي کال کې موږ د خویندو د شمېر په برخه کې باید ووایي چې د 0 څخه واوښتي شمېر مو تقریبا 1100 تنو ته هغه هم زیات دی. د صمیمي په خبره همدا راز سږ کال 25,000 نجونې هم نوي ښوونځیو ته داخله شوي وې چې د نورو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په عین وخت کې فارغه شوي نجونې هم وایي چې د کورنیو باور په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو زیاتوالی او یو شمېر نور پرمختګونه هغه څه دي چې د زده کړو لپاره لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته لیوالتیا یې زیاته شوې ده. د انجونو خپل کورنۍ ته دا ډاډ ورکړی دی چې موږ کولی سو تعلیم وکړو او پر ځان باندې دوی باوري کړي دي. نو په دې خاطر باندې هر مور او پلار دا زړه ښه کوي چې دوی دې ولاړ شي، ځکه دوی ډېری داسې پوهانې نجونې یعنې هغه کسانې ولیدلې چې هغوی طب خلاص کوي، هغوی انجینري وویل، هغوی نورې بخښنه وویل په پوهنتون کې. نو دوی وویل چې یعنې هغه کسان نجونې کولی شي تعلیم وکړي نو زموږ اولادونه هم کولی شي. نو باور ورباندې وکړئ، ورته اجازه ورکړه. پخوا وختونو کې چې به وه نارینه استادان به وه، نو په دا خاطر به هم زړه نه ښه کوي چې خپل اولادونه واستوي مکتب ته. او اوس وخت چې دوی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو د مکتب مدیریت ترمنځ ډېر دغه پیدا شوی دی، ډېر باور پیدا شوی دی چې خپل اولادونه استوي مکتب ته، او په دا خاطر هم ډېر زیات شو. د زده کړو ترڅنګ کندهار کې میرمنو په ګڼو نورو برخو کې هم پرمختګ کړی. د دې ولایت د ښځو چارو مشره رقیه سکزي وایي دا مهال ګڼې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي، لوړې زده کړې کوي او ان یو شمېر یې د ادارو رهبري په غاړه لري. کورنۍ اوس دې ته زړه دغه علم یا هم د تعلیم په ارزښت څه نه څه پوهېدلي، په دې خاطر چې دا ورځ تر هر کال چې موږ فارغینې ورکړو او دوی په مختلفو وظایفو باندې بوختې شوي دي او ترڅنګ یې هم چې هغه څه نه څه معاش دوی اخلي، دوی خودکفا شوي دي. نو اکثره کورنۍ هم اوس دې ته کتلي چې نجونې هم کولی شي د تعلیم په ډګر کې دوی د خپل اقتصاد پیاوړتیا په خاطر باندې هلې ځلې وکړي یا کار وکړي یا هم دوی سره مرسته کولی شي. نو په دې خاطر باندې هم زموږ د کورنۍ هم د اکثرو عامه پوهاوي برنامو له کبله هم د دوی ذهنیتونه اوس دې ته اماده شوي دي تر څو دوی خپلې لوڼې نجونې مکاتب ته د زده کړې لپاره پرېږدي. کندهار کې داسې مهال مسؤلین زده کړو کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر میرمنې له زده کړو څخه بې برخې دي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.